ټول کال به نه کې ثابته چې روزانه دې په دغه ورځ کې دی چکه کوي، روزانه دې په دغه وخت کې دی بوټ کوي، روزانه دې بعض بدبخت خو په دغه وخت کې ورکې هم کوي العیاذ بالله، شطرنج هم کوي، ټوله شپه د خدای په قهر تېره کړي. هغه د روژې یوه مبارکه شپه، یو منټ د روژې ده چې هغه دومره قیمتي دي چې پر یوه سجده باندې الله پاک جل جلاله تا ته 1500 نیکۍ درکړي، پر 2 رکعاتو نفل باندې د فرضو ثواب درکړي، تراویح باندې الله پاک جل جلاله تا ته کم ثواب درکړي، پر یوه آیات د قرآن باندې پر یوه تورې باندې 10 نیکۍ دي، په روژه کې پر یوه تورې باندې 100 نیکۍ الله درکړي. تا دا ټول پرېښول راغلې د خدای و قهر ته کښېنسته، د خدای په غضب دې ځان اخته کړي. بعض بدبختان خبیثان خو په دې وخت کې ټورنمنټونه راوباسي، د هر ټیم نومونه لیکي، بیا باقاعده دعوت ورکوي چې سبا ستا او د تاکید ټیم میچ دی راسه. العیاذ بالله. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. ای د بدو غوښتونکې، ای د خدای د قهر غوښتونکې، بس که دا روژه میاشته دا مه کوه داسې. دا د اسمان فرشتې نارې وایي روژه، د اسمان څه فرشتې راشواسي په اوله ورځ روژه باندې، دا امت ته خطاب کوي. ای بدبخته، ټول کال د خدای په قهر اخته وی، ټول کال په ګناه اخته وی، غیبت، نمیمه، بهتان په دې کال تېر کړي، بس ته باله روژه ده. روژې ته خو الله ته متوجه سه، تراویح وکړه، 4 رکعاته نفل وکړه، بیده سه، دا ټوله شپه ستا ده په عبادت کې الله حسابي. تېر کال خو مې دا خلکو ته په عامه ویلې وه، خو هغه الحمدلله دا رقم حالات نه وم لکه اوس چې ما زموږ د مدرسې پر حدودو باندې ګوره، هر دغه مدرسه الحمدلله دې کې په 8 کاله کې موږ 120 حافظان فارغه کړي. په دې مدرسه کې په روژه کې الحمدلله په سلولو قرآن ختمیږي. د دې اثرات باید پر د معاشره پراته. زما د مسجد پر حدود باندې، زما د مدرسې پر حدود باندې قسم دې مې په خدای که هر چا چکاو مې ولیدل یا مې د هر چا بورډ ولیدي، بیا زو دی ښه سره پوهېږو. مه کوئ د خدای لپاره، موږ مو د خدای و طرف ته رابولو، د الله تبارک و تعالی سره مو راضي کوو، د خدای سره مو خوشحاله کوو. تاسو په لوی لاس ځان ټېلوئ، د الله و قهر د الله و غضب ته په لوی لاس ځان ټېلوئ، داسې مه کوئ د خدای.